د مزار شریف په روغتون کې د بېګانۍ زلزلې د لسګونو ټپیانو درملنه روانه ده. د اکثرو وضعیت ښه نه بلل کېږي ځکه زلزله ډېره زوروره وه. په سمنګانو کې بیا خلک د خپلو ورانو کورونو خاورې لرې کوي. دوی وایي زورورې زلزلې هر څه ورګډوډ کړل. زلزله حالی ساعت 1 بجه شروع شده بود. بسیار تکان شدید داد که حتی ما دروازه را باز کرده نتونستیم. 3 پیره همین قلفه که دروازه را که باز میکردیم ما را گرفت و طرف انداخت. دیگه حدودی 15 ثانیه خوب تکان شدید داد. دیگه برآمدیم که بیرون خاک است، چنگ است، هیچ معلوم نمیشد. یک والده ما اینجا زیر چوب و دستک شده بود، دیگه یک بیادر ماده بود زیر مانده بود. با کمک همین اهالی قریه، جوانای همین شهر منطقه ما همون را نجات دادیم. فضل خدا در شفاخانه است. ینگیم اونا در داخل خانه بود، آره کشیدم و یک نفری ما گم است. خیلی پالیدم و نیافتم. با سعی کردیم در زیر خانه مانده، بیچاره و شهید شده بود. تازه عروسی هم کرده بودک. موترایی که گرفته شده بود زخمی و شهیدا داره. خدا غریق رحمت کنه. د ریکټر په کچه 4.3 درجې زلزلې د بلخ او سمنګان په شمول اکثر شمالي او مرکزي ولایتونه بېګانه وخته ولړزول. افغانستان د زلزلو په وړاندې ډېر زیانګالی بلل کېږي. د اګست وروستیو کې هم د افغانستان ختیځ خطرناکو زلزلو ډېر متاثره کړ. لږ تر لږه 2200 کسان په هغه زلزله کې وژل شوي وو او تر 4000 نور زیات کسان ټپیان شول.